سلامونه او درنښت د روغتیا راز خپرونې ګرانو لیدونکو، نن به درته د دې په اړه معلومات درکړم چې میوې او سابه څنګه او چیرته وساتو. په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ، ځکه چې که موږ پوه نه اوسو چې میوې او سابه چیرته او تر کومو ورځو وساتو، نو د ګټې پر ځای به یې زیان راته کړی وي. څېړونکو د میوو او سبو ساتلو لپاره ګڼې څېړنې او خبرې کړي دي، څو په سم ډول وساتل شي، څو معدني مواد، ویټامین، اکسیډنونه او شته فایبر یې له منځه ولاړ نه شي. دوی وایي که غواړئ میوې او سبزي مو خراب نه شي، نو هومره واخلئ چې د یوې اونۍ لپاره کافي وي، تر څو خپل ویټامینونه او معدني مواد له لاسه ورنه کړي، خو په شرط د دې چې یخچال ولرئ. بانجان، شین کدو او بادرنګ دغه سبزي باید د سانتیګراد په 12 درجې هوا کې او له سرو بانجانو لرې وساتل شي. مارچوبه د دې لپاره چې مارچوبه خرابه نشي، ښه ده چې په یوه نمجنه تکه کې یې تاو کړئ او په یخچال کې وساتئ. کرم، لوبیا، سور کرم، پالک، ګازرې او نور هغه سابه چې په سلاد کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه سره بانجان، بادرنګ، کاهو، شنه پیاز، فرنګي توت، ګیلاس، سرې میوې او نور باید په یخچال کې وساتل شي، او ښه ده چې له ګټې اخیستنې وروسته یې پر سر یوه پاکه تکه واچوئ. کیلې په یو یخ ځای کې او له مڼو او ناک څخه یې لرې وساتئ. اناناس، ام، املوک او انار بیا په لږ یخ ځای کې یا د یخچال په ټیټه خانه کې وساتئ. ځینې میوې او سبزي بیا داسې دي چې له خپل ټاکلي وخت څخه یې زیاتې په یخچال کې نشو ساتلی، باید مصرف شي، لکه پاڼې لرونکي سابه چې تر 2 ورځو زیات باید ونه ساتل شي. پالک، کرم او ټوټه شوې میوې له 5 ورځو ډېر په یخچال کې مه ساتئ. بادرنګ او سره بانجان تر 2 اونیو پورې په یخچال کې ساتلی شئ. تور بانجان، کدو، فلفل او نورې نازکې سبزۍ له 5 ورځو زیات په یخچال کې مه ساتئ، او ګلپي تر 1 اونۍ پورې په یخچال کې ساتلی شئ. په دې هیله چې معلومات مو خوښ شوي وي او عمل پرې وکړئ، ځکه چې د ګټې په ځای به یې زیان ډېر وي. او د روغتیا راز په خپرونه کې د همداسې معلوماتیکو ویډیوګانو په تمه اوسئ. چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ، او په کومنټ کې هم خپل نظریات او دا ولیکئ چې د ناول سربیره نور په کومو برخو کې درته ویډیوګانې راوړم.